د ورو سوال کړی دی چې د دعا په وخت کې سترګې بندول څنګه دي؟ یو سړی دعا غواړي او سترګې بندې کړي. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په منځه کې د قرآن په تلاوت کې، په ذکر و اذکار کې، په دعاګانو کې، په خطبو کې، په تقریر کې، په یو ذکر نه یې ثابت چې هغه سترګې بندې کړي دي. مخکې موږ نه یو پیر دا سوال شوی دی چې منځه کې سترګې بندول څنګه دي؟ هغې موږ جواب کړی چې دا مکروه کار دی. که یو سبب وي چې د هغې د لاسه بندوي، لکه مثال کې یو سړی په منځه کې ولاړ دی او مخې ته جومات کې نقشې ډېرې جوړې شوي دي په دیوال کې او دی د هغې د لاسه مصروفه کېږي، یا خلک ډېر تېرېږي را تېرېږي او شور دی او دی نه پوهېږي او چې سترګې دې دپاره بندوم بیا یې کولاومه، دا به یو حاجت وي. خو د دې نه علاوه که یو سړی دعا غواړي، که یو سړی ذکر کوي، که یو سړی مونځ کوي، سړی قرآن تلاوت کوي، سترګې بندول دا نه د پیغمبر نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه ثابت دي، او نه د دین مشهور امامان د دوی نه علاوه نه د هغوی نه ثابت دي. بلکې دا یاده کوي دا طریقه د صوفیانو نه اخیستی شوې طریقه ده. دا نن سبا په دې سلفیانو کې او چې دا د حق پرستۍ دعوه کوي په دوی کې هم دا بیماري راننوتې ده. کوم چې داسې تقوادار یې ډېر هغه داسې را سټ لږ ټیټ غونته کې نیولی او ډېر داسې په ذکر کې به داسې سترګې به بندي او په دعاګانو کې سترګې به بندي. جوی دا خشوع ده. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. موږ کې دومره خشوع نشي راتلی څومره خشوع چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې و، څومره چې صحابه کرامو کې وه. نو دا سټونه ځوړندول را ځوړندول په منځ کې، سترګې بندول را بندول، دا په اصل کې د صوفیانو عادت دی چې په دې څه دلیل نشته، خو هغوی وله دا خبره جوړه کړې وي دې کې جي عجزي ډېره ده، دې کې عجزي ډېره ده، بل وي دې سره د زړه توجه برابرې شي. داسې ټول بېدلیله خبرې دي. صحیح خبره دا ده چې مونځ کې، تلاوت کې، ذکر، دعاګانې، هر څه ښه ښکلی مزېدار دقه شان سیده ودرېږه، سترګې به دې کولا وي، دعاګانې غواړي دقه شان، ذکر کې ښه ښکلی ښه، دا سټ یو طرف ته اړوه راړوه، تو سره یې کوږ شی لګوه، مانځه کې لږ داسې. بلکې بعضو خلکو دا د تقوا نښه ګرځولې ده نن سبا. زه پېژنم که نه، لکه چې کله داسې سړی ویني چې هغه داسې قسمه اذکار کوي، د سترګې پټوي را پټوي او یا د ذکر سره ډېر داسې ډقي دا سبحان الله. نو ته دته وګوره او هغه سړي ته چې ښه برابر ناست دی او داسې لګیا دی، ته شکلونو پسې مه ځه چې ته په شکل فیصلې کوې. دې ته وګوره چې کم د پیغمبر په طریقه لګیا دی، کم د صحابه کرامو په طریقه لګیا دی. پیغمبر خو داسې د ذکر او اذکار سره کوږ وږ شوی نه دی، نه داسې خوځېدلی دی تلاوت سره، نه په منځه کې داسې. خو بعض خلک په منځه کې دا چلونه کوي، بعض په منځه کې داسې ولاړ، د پیغمبر نه یې ثابت. موږ الله مکلف کړي و په دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوئ. او ځکه یو حدیث کې هغه څه ویلي انا اتقاکم لله، په تاسو ټولو کې زه زیات د الله نه یېرېږم. کوم سړی چې د الله نه یېرېدو د ټولو نه زیات، هغه کې دا صفات نو ما ورته یې په ځان کې ولې راولو؟ بیا د تقوا او د عبادت هم ګوره یو حد یې ګوره، دا خبره یاده کړئ ښه، دا یاده کړئ. داسې نه چې یو سړی وایي لکه یو سړی وایي زه دینداري کوم، او بل ورته وایي کوه چې څومره کې نه. لکه اوس ما ته یو کس وایي دا عام سړی داسې ویلی چې چا سره چې دین علم نه وي، یاره څه ناشنا سړی، هغه وایي زه دینداري کوم، بل ورته وایي کوه چې څومره کې، ته ورته وایې نه. دی اوس نه دی پوه په دین باندې. که داسې اجازت موږ ته میلاو شي چې کوه چې څومره کې، دا خو دې قصه ټول اړیته خړیته کړه. نه، وکړه عبادت، وکړه شپه ورځې کوه، خو هغه طریقه باندې کومه طریقه چې شریعت ښودلې ده، هغه حدود کې کوم حدود چې شریعت یې ښودلي دي، دغه تقوا ده، دغه پرهیزګاري ده. الله دې به موږ کې راولي.